د ولسمشر غني تاریخي وینا څه یې وویل او څه یې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې وینا وکړه او د افغانستان او ټول جهان اسلام ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارکي وویله او د هغه حضرت روح ته دعا وکړه. په دغه شاندارو مراسمو کې چې په سلام خانۍ ماڼۍ کې ترسره شول، یو شمېر علماو او دولتي مقاماتو هم حضور درلود. دا جمهوریت ریاست د ملي پراختیا د عملیاتي او ملاتړي ادارې د بنای تصدۍ له لوري په ولسوالیو او د ښارونو په ناحیو کې د 370 جوماتونو جوړولو کار پرانسته هم وشوه. د هېواد جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل، موږ نن د یوه داسې شخصیت د میلاد په مناسبت راټول شوي یو چې د هغه مبارک د ژوند او سیرت په اړه زرګونه لیکنې او څېړنې شوې او تر هغو چې دا نړۍ شته د هغه بزرګوار له سیرت، ویناو او لارښوونو څخه به زده کړه دوام ولري. جمهور رئیس زیاته کړه، موږ ته پکار ده د حضرت سرور کائنات له مبارکو ارشاداتو او کړنو څخه د خپلې ټولنې د بهترۍ او نیکمرغۍ لپاره الهام واخلو او خپلو ستونزو ته حل لارې ولټوو. جمهور رئیس غني د اسلام د ستر پیغمبر د لارښوونو په رڼا کې سولې ته رسېدل تر ټولو غوره لار وبلل او ویې ویل، سوله زموږ د ټولو مشترکه ورکه ده چې له لسګونو کلونو راهیسې پسې ګرځو. موږ به دې ورکې ته د رسېدو لپاره د خپل ګران پیغمبر تر لارښوونو بلخه لاره نه لرو. دا ځکه چې هغه د خلکو ترمنځ د اخوت د ټینګولو پیغمبر و او قرآن عظیم الشان د هغه مبارک یو لوی رسالت هم دا بولي چې ټولنه له دښمنیو، عداوتونو او کینو وژغورل شي. جمهور رئیس وویل، پر جګړې ټینګار باطله طریقه ده او زیاته یې کړه، په دې ورځو کې چې موږ ټول تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جګړې اورونه مړه کړي. دې موخې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده تر څو د قرآن عظیم الشان ترڅنګ سیرت، احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات مطالعه شي، تر څو په دې ډول یقیني شو چې پر جګړې ټینګار د باطل طریقه ده. جمهور رئیس څرګنده کړه، موږ به هغه وخت واقعي او دوامداره سوله ولرو چې عدالت ته ژمن واوسو. که چیرې یو افغان له بل افغان سره برابر نه وي، که چیرې هر افغان د خپل حق، سرنوشت او حکومت د انتخاب حق ونه لري، که چیرې درې ګونې قواوې ونه لرو، که چیرې خلکو ته د خپل نظر څرګندولو او انتقاد حق ورنه کړو، نو د عدالت پر وړاندې مو دروازه تړلې ده. هغه زیاته کړه، د دې لپاره چې سوله موقتي نه وي او په ټولنه کې دوام ومومي، نو عدالت ته اړتیا ده. جمهور رئیس وویل، موږ چې پر جمهوري او ولسواک نظام او انتخابي حکومت ټینګار کوو، په حقیقت کې پر عدالت ټینګار کوو او د عدالت تر ټولو غوره بیلګې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لارښوونو او سیرت کې لیدلی شو. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.